کډیوالا ویلکم الیکس چې کنزل له کوم کا پنشمنت کې کنزل کدیو کو د زوم د شابه پنشمنت کا پنشمنت کنزل ګناه ده وکیل کنزل ګناه ده نادره کنزل ګناه ده کنزل ګناه ده دا به زما چنګو پنشمنټ وکا چنګو پنشمنټ والو کا تا ما ته ویلو تا ما سره جبه کړې وه جبه ډېرې یخې اوبه دي که نه ډېر یخې اوبه دي ډېر سم واوره دي وکیله ستا درېم پنشمنټ څه یو پکول یو شاور او بله او یو بریته نه برید ما تا ته ویل ستا برید نشته بریتو به ماله نه راکې شابه قصې مه کوه قصې دا له بریتو والا بدل کا یو شاورو یو پکولو درېمه یو شاورو یو پکولو یو بریتو نه برید زه نه کوم برید زما ریډ لاین دی برید څنګه نه کوې شمه خوړمه څنګه نه کوې نه برید زما ریډ لاین دی دا چینج کا تا ته ما هغه ټایم ویلې چې ستا برید نشته برید شابه قصې به نه کوې شابه سر قطه پخې پورته ځه سر قطه پخې پورته شابه الکه ریحانه زما خبر اورا ته ځان ته پښتون وې مړه نو دا ستا ریډ لاین دی چې داسې مشر زما وې ما تیزابو کې اچولو والکه پنشمنت کوله شمه خوړمه په بریتو ریښینو منډم پیسې مه کوه پنشمنت وکړه شابه بریتونه ته ته مو وایه بریتونه چې دی پښتون پرېږدي پنشمنت وکیل ته سندره جوړې ورته وکیل زمونږ مشر دی او لایف کې توتي خولی دی وایه که را توتي دی د خور پغه اوس مې راته خوړه صاحب مه خرابوه وباسه دغه کنځلې کې کنځل دې وکړي کنځل مې نه کړي شابه قصې مه کوه کنځلې ونه که پنشمنت شابه کنځلې ونه کې ګوره بیا درکې نه نوځم شابه سر قطه پخې او که دا نه ګوره چې بیا تا پسې جرمني پس بلجیم کې او که په کوم ځای کې در پسې درشم شابه خبره وګورئ دا وګورئ ما ته وایي داخین ښودلی دی نو په خور داخینو منډم داخین خو ما د افغانیت لپاره ښودلی دی په خور داخینو منډم ما خو خپې نه دي جګې کړې که نه غازي ته وګورئ غازي پرتګال وکیل والا غازي ته وګورئ غازي نه زه کنځا نه کوم هېڅ کله وکیل هېڅ کله نه غازي د رقم وي کنځلې چا نه دي کړي نه کنځا زه نه کوم هېڅ کله زه د وکیل هغه یم وکیل کنځا ما رد کړه نه ده وکیل صاحب غازي دې سم وګرځاو چیتا د ډبل دراتو پورې چیتا ګوره چنګوتا والا ټیرونه دې نیمای پنچر کړل صبر وکړه